سلامونه احترامات مو نقدر چې ټول دوستان روغ جوړ سي. راځم نن دلته دا ویډیو جوړو د ظاهر قدیر په باره کې. ظاهر قدیر خو تاسو ټول پیژنئ لکه ټول لکه 21 کاله په جمهوریت کې مثلا د پارلمان غړی هم پاتې شوی، بیا پارلمان کې معاون هم پاتې شو او په مشرقي زون کې لکه هلته مثلا دی داسې ګرځېدی لکه د فرعون په رقم. نو 21 کاله مثلا دوی په پارلمان کې و چې د مشرقي لپاره داسې کوم خاص خدمتونه هم نه دي کړي. که تاسو وګورئ مشرقي کې تر اخره پورې برق نه و، ډېر شیان نه و. مثلا بعض شیان هم چې اوس ولګول هغه شیرزي هلته وکړه، د هغه وروسته بغیر هېچا هلته کار ونه کوي. نو اوس ظاهر قدیر وروره جانه د قاچاق او د وسلو د انتقال په تور باندې متهم شوی دی او د کینیا په نیروبي کې هلته نیول شوی دی، ځکه چې بعضې هېوادونه دلته داسې دي چې هغوی د امریکا سره امنیتي او د ستراتیژیک تړونونه لري. نو کله چې هغوی غواړي یو څوک په هغه دریم هېواد کې مثلا گرفتار کې هم کولی شي چې هغه د امریکا او د کینیا تر مابین دا تړون شته، نو دوی هلته په نیروبي کې ونیوی او اوله محکمه به هلته کېږي او دوی حق لري چې وکیل ونیسي او د هغه وروسته به د محکمې د فیصلې وروسته به دوی امریکا ته سپاري. خو د دې سړي هغه ټول عمل کردار چې په تېر 21 کاله جمهوریت کې کړی و د یو وکیل په حیث باندې، نو ننګرهاریان په واقعیت کې ځینې خوشحال نه دي، بیا په عموما کې بیا ټول افغانان خوشحال نه دي، ځکه همدا ظاهر قدیر و ډاکټر صاحب اشرف غني ته به یې چلنجونه ورکول، اخطارونه یې ورکول، هغه ته ویله چې زما د یوې هفتې مصرف $1,00,000 دی او زه $365 میلیون سرمایه لرم. هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان کې د بسته فامیل د یوې ورځې عاید $1 دی چې دوی GDP پر کپټا ورته وایي. په نورې نړۍ کې د افرادو په سر باندې GDP ده، خو په افغانستان کې پر فیملي عاید $1 دی. بیا نو رئیس جمهور ته اخطارونه ورکول او هملته د ننګرهار ولس فاضابول او داسې نور شیانو کې. خو د پارلمان وکیلان ټول همدا په قاچاق او رشوت اخیستلو دې شیانو کې ډېر شهرت درلودی و، هېچا خپل دغه ته کار ونه کېدی شي. په ټول پارلمان کې چې 300 چوکۍ وې یا 349 وې، هر شی چې و په هغې کې 17 وکیلان وروره جانه صادق و، خپل ولایتو ته کار کړی، نو هغه بېله خبر ده. خو نور ټول فاسد او فاسق او غله خلک و. خو بېرته د سړي زړه دلته درد کوي چې موږ یو داسې هېواد خلک یو او چې بیا یو څوک راځي همدغه نفر باندې ولا زما زړه درد کړی. په هلته چې په دې کوټ روم کې ناست دی او د ده د طبیعت خراب وي، ځکه د چا زړه ورباندې درد کوي د افغان په حیث باندې، ځکه د ده به څه زړه کې تېرېږي که چېرې دا محکمه زما په ملک کې وای د ډېر امکانات درلودل چې خپل د حق او حقوق دفاع یې کړی وای. او دا د افغانستان په قضیه کې نه دی نیول شوی، دا د امریکا نیولی دی چې امریکا وایي چې دی داسې د وسلو او د قاچاق په انتقال کې وروره جانه دا سړی متهم دی. نو سړی ډېر ولا خفه سي. نو هغه وخت چې ډاکټر اشرف غني مو وویل چې موږ غواړو دلته یو ټول شیان یو رسمي چوکاټ ته واچو، قانون او شیان جوړ کړو، همدغه پارلمان وکیلان دې خلکو نه ورسره منله، نه یې سپورټوی، ځکه پارلمان چې و دا یو د حکومت د 3 قوو څخه یوه دنه قوه وه چې دوی باید حکومت سپورټ کړی وای، خو نه یې کول. خو لنډه دا سړی ټول خلک پیژني، رئیس جمهور چلنجول، عام ولس فاضابول او ډېر ښه تاریخچه یې نه درلوده. مګر په واقعیت قسم درته اخلم داسې مې زړه درد ورباندې کړی دی، ما داسې احساس کوی لکه د دې ظاهر قدیر په ځای ځال ته ناست یم. نو خبر راغله دلته د هغه مورال اف د سټوري دا دی چې هر سړی باید خپل وطن ته وفاداره اوسي او همیش خپل وطن ته یو ګټه یو څه ورسوي، او کله چې په اپوزیشن یا واک کې اوسي باید خپل عام ولس خپل وګړي خپل هېواد ته کار وکړي. ولې زموږ په هېواد کې وکیلانو دې خلکو ټولو فساد او چور او غلاوې کولې، خو بیا هم چې هر رقم حالت سي یو افغان هم زموږ داسې نه دی پرځو چې په خارجي هېواد کې محکمه سي چې هلته دته هېڅ اسانتیا برابره نه وي. نو ډېر زور غواړي. نو اوس رالو دې ته زموږ موجوده حکومت که لارې بس ناست دی وروره جانه خپل له افراد او اشخاصو هېڅ پوښتنه نه کوي. حتی یوه اعلامیه یې خپاره نه کړله چې ورور جانه دوی نسي کولی چې په کینیا کې دا نفر محکمه کړي. باید د طالبانو حکومت، د کینیا حکومت او د امریکا حکومت ته ویلي وي چې دا نفر زموږ نفر دی راوایستو، موږ د دې محکمه کوو، د هغه وروسته چا رقم سو بیا به ګورو. نو ځکه چې دلته اوس یو مستحکم حکومت نشته، په ډیپلوماټیکو اصولو نه پوهېږي ورور جانه، په نړیوالو اصولو نه پوهېږي، هغوی ته هېڅ مهم نه ده چې افغانستان په اراضي کې هغه وایي زموږ چې کار ډمبر یې هر څه سمې دی
don't care and they don't give a fuck about anyone else. نو دا ډېر یو د خفګان خبره ده چې زموږ په هېواد کې نن داسې یو نظام حاکم دی چې هغه خپل افرادو د حق او حقوق دفاع نه کوي. که داسې موږ راواخلو چې ولا ظاهر کدیر یو ډاکو یو شی و د مجاهدین او طالبان دا ټول همدا رقم و. په زرهاو بېګناه انسانان یې قتل کړل، ویې وژل. ښه نمونه یې په ننګرهار کې طالبانو چې په بانک ننوتل چې عام ښځې په چادري کې یو ټک ویشتلې. نو دا هغه خیانتونه وروره جان چې دا د خلکو د یاده نه وځي. ګلبدین 2.5 کابلیان مړ کړل وروره جانه. سیاف وروره جانه ګرده پغمان ځمکې غصب کړلې، د ممتاز په نامه یې وراره و، هغه به غصبولې. اسماعیل خان ټول یې رات چور کړي. همداسې نور ګرده مزار یې خپل په نامه جوړه کړه، شارکونه او شیان یې جوړ کړل. داسې ډېرې کیسې نورې وې. نو همدا رقم د عینومې ځمکې د وزارت دفاع مځکه وروره جانه جریب په $3 خرڅه کړله، په میلیاردو ډالر خلکو پکې پیدا کړلې. نو داسې ډېر خیانتونه خلکو وکړل. نو خبره دا ده چې سړي ډېر زړه درد کوي. یو زاغ افغانانو ته چې په خارج کې اوسېږئ هېڅکله دا فکر مه کوئ چې زه د امریکا، اروپا، برطانیا، لندن سټیزن یم، بالا چار شی کوم، افغانستان پسې مو ښنځل کوه، دا کوه، هغه کوه. نه، ته اصلي د همغه خاورې بچی یې، هملته به ځې. هغه عزت او قدر چې هلته درکول کېږي په بل هېڅ هېواد کې نه درکول، په مریخ کې هم نه درکوي، ځکه ته دلته سیکنډ کلاس سټیزن یې. سیکنډ کلاس سټیزن یې ډزنټ مین چې د کاناډایي، امریکایي، برطانوي، فرانسوي، استرالیوي پاسپورټ لري. نو همیش کوشش وکړئ چې خپل هېواد په ښه نامه یاد کړئ. او بل د دغه خبرو باید ټول تېر شي چې د افغانستان پښتانه یا انتحاریان دي یا ترورستان دي یا دا دي هغه دي. هېڅکله دا مه کوئ چې د خپل ګران افغانستان نوم بد کړئ، ځکه موږ چې هر رقم یو، که زموږ وکیل غلو، که مو قمندانان غلو، دا هر شی کله چې افغانستان یو خارجي یرغل په مقابل کې راځي، لکه د پاکستان او ایران، همدغه رقم دا زما غوندې مامور ډوله خلک د دې ملک دفاع نشي کولی. همدغه د ظاهر کدیر او همدغه رقم لکه مسعود چې خلک اوس ورته هر څه وایي، د مسعود په رقم خلک همدغسې دا غټ خلک وروره جانه دوی کولی شي چې د دې هېواد ننګه بیرته وکړي. نو همیش کوشش کوئ وروره جانه چې خپل افغانانو عزت خپله وساتئ او همیش افغانستان په یاد لرئ او کوشش وکړئ چې هېڅکله افغانستان سره خیانت ونه کوئ، ځکه خارجي هېوادونه چې دي دا زما استاد نه دي. دلته سټیزن به مې هر شی به مې چې خالي او ټکر وکړي، تاسو پاسپورټ اخلي، ریوکوي دي، اول دې دلته جیل ته واته کال په سیاسي دغه وروسته دې پسې ډیپورټي. تشکر مې نن دا ویډیو شیر کړی. اول د افغانستان حکومت باید د دې سړي باسخاص وکړي او د هغه وروسته وروره جانه زموږ د هېواد هغه سپی چې لري هغه وروره جانه د یو امریکایي، د یو استرالیایي، د یو اروپایي، فرانسوي د هغې څخه بهتره دی، ځکه باید ټول افغانان یو بل ته میوچوال ریسپیکټ ولري، یو څوک د بل څوک څه ځان بهتر ونه ګڼي. مننه، خوشحاله اوس. دا ویډیو شیر کړئ. زما ولا ډېره خوا ورباندې بده ده، شوق ولرئ.